بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو زده کوونکو د نحوې او صرف په لومړي درس کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ د وعده مطابق ویلی وو چې ان شاء الله نحو او صرف درسونه به شروع کوو. په نحو او صرف کې به ان شاء الله موږ ډیر څه وایو. نحو او صرف خو ډیر پراخه علم دی، خو په اولو څو ورځو کې به موږ الاسم، الفعل، الحرف، الكلمة، الاسم الموصول، العدد والمعدود، فاعل او داغا اقسام، اسماء الاشاره، هذا وهذه وهؤلاء، الف المعرفه، الف لام المعرفه، الاعراب لولو د هغه اقسام لولو، د تصغير وتفضيل صيغه لولو، الاسماء الخمسه، المعرفه والنكره. ان شاء الله دا ټول به تفصیل سره لولو. نو راځو پیل له اول درس کوو. نن مو اول درس دی، نن مو اول ورځ ده او په اول ورځ کې به ان شاء الله چې موږ هغه کوم ابتدایي خبرې چې دی هغه سره کوو. لومړی باید دغه یو څو اصطلاحاتو سره آشنا شو ترڅو داسې نه وي چې موږ د پښتو اصطلاحات د عربي لپاره وکارو. لومړی الحرکات دی، پښتو کې ورته زور، پیښ، زیر یا زبر او پیش وغیره وایو، خو موږ به په دې درسونو کې د الفاظ داسې استعمالو: الفتحه یا فتحه، ضمه، کسره. زور ته به څه وایو یا زبر ته؟ فتحه. پیښ یا پیش ته به څه وایو؟ ضمه. زیر یا دغه ته به څه وایو؟ ښکاري مخامخ ان شاء الله، کسره. بل حرکات دي، نور حرکات موږ سره تنوین دي. دا حرکاتو اوس موږ سره تنوین دي: دو زبره، دو زیره، دو پیښه، فتحتان، کسرتان، ضمتان. یو بل د موږ سره سکون. پښتو کې فکر کوم چې خلک ورته غړوندی وایو، دې ته موږ داسې څه نوم نه اخلو، دې ته به څه وایو؟ سکون. دا چې په کوم حرف راشي هیڅ حرکت نه کوي، ځای په ځای به هماغسې ساکن ولاړ وي. دا موږ سره حرکات او تنوین. راځو په لومړي درس کې لومړی خبره چې ده الکلمه ده یا الکلام. الکلام چې دی هغه خبرې دي، هر هغه څه چې زموږ د خولې نه راوځي معنا ورکي هغې ته موږ څه وایو؟ خبرې یا الکلام. په عربي ژبه کې الکلمه چې دی کلمه، دا به د دریو نه ماسوا بل شی نه وي. یعنی کلمه به یا اسم وي یا به فعل وي او یا به څه وي؟ حرف. کله چې موږ وویله په عربي ژبه کې کلمه، نو مطلب څه؟ یا به اسم وي یا به فعل وي او یا به حرف وي موږ سره. نو راځو ګورو چې څه کېږي مخکې. لومړی د فعل او حرف نه مخکې موږ اسم مطالعه کوو چې دا اسم څه شی دی. کله مو چې اسم مطالعه کو بیا فعل ته ځو، د فعل نه وروسته حرف ته ځو، د حرف نه وروسته همداسې ورو ورو سټپ بای سټپ په تدریجي ډول باندې چې دی د نحوې او صرف نورو موضوعاتو ته داخلیږو. لومړی موږ سره د اسم تعریف دی. د اسم تعریف چې دی موږ په دوه برخو ویشو، یو لغوي او بل اصطلاحي. اسم یا نوم ما دل علی مسمى، هر هغه څه چې په یو نوم دلالت وکړي، هر هغه کلمه چې د انسان، حیوان، نبات یا هم جماد نوم وي اسم بلل کېږي. دا جماد شی وي. جماد داسې وي لکه تیږه، لوټه، غر. دا هغه څه دي چې ژوندي موجودات نه دي، سا نه لري. د دې ټولو شیانو هر چې نوم چې شی دی اسم بلل کېږي. او د نحوې په د علماو په اصطلاح کې اسم په خپل ذات کې مفهوم لري، خو په زمانې پورې تړلی نه وي. لکه خالد، اوس دا مهمه نه ده چې دا پخوا ماضي زمانه ده که مضارع زمانه ده که حال زمانه ده که مستقبل زمانه ده، هیڅ فرق نه کوي. خالد په خپل ځان کې مفهوم لري خپل ځان لپاره، اما زمانې پورې تړلی نه دی. مسجد هغه ځای دی چې سجدې پکې لګول کېږي، هغه ځای دی چې لمونځ پکې کېږي، اما کومه زمانه پورې تړلی نه دی. مسجد یو مفهوم لري په خپل ذات کې. دا خالد او مسجد چې دي دا دواړه اسمونه دي، چې خالد د یو شخص نوم دی او مسجد د یو خاص ځای نوم دی. راځو
اسم به څنګه پیژنو؟ موږ وویل چې کلمه به یا اسم وي یا به فعل وي او یا به هم حرف وي، خو دا هر یو بیل بیل نښې لري. اسم بیلې نښې لري، فعل بیلې نښې لري او حرف بیل نښې لري. راځو په لومړي سر کې د اسم یا د نوم نښې لولو. علامات الاسم دا چې ګورئ التنوین مو لږ مخکې وویلې که نه، ادات النداء بیل درس دی، ادات المعرفه بیل درس دی، الجر والاضافه بیل درس دی. خو دلته ورته لږ لږ اشاره کوو چې په اسم کې دغه نښې موږ څنګه استعمالولی شو. د دغو نښو یا د دغو علائمو نه موږ یو اسم یا نوم څنګه معلومولی شو؟ لومړی علامه یا لومړی نښه چې ده د اسم هغه الجر والاضافه ده. الجر والاضافه. الجر والاضافه په دې معنی چې موږ په عربي ژبه کې حروف الجر لرو. حروف الجر بیل درس دی چې ډیر حرفونه دي. د مثال په ډول ما یې دلته یو څو راوستي: من، الی، عن، علی، فی، حرف با دی. دا حروف جر دي او حروف جر موږ سره نور هم دي. هر کله چې دغه حرف په هره کلمه داخل شو نو مطلب څه دی؟ چې دا اسم کیدی شي. که چیرته من الی دا امکان نه لري ګورئ چې دا په فعل باندې داخل شي. دا چې داخلیږي په اسم به داخلیږي. مثلا جاء احمد من المسجد. ګوره کله هم دا حروف جر چې دي، حروف جر من، علی، فی، الی، من، دا ډیر زیات حروف دي. انشاءالله په راتلونکو درسونو کې به په تفصیل سره ټول حروف جر مطالعه کړو. خو دلته ترې مفهوم دا اخلو چې همیشه کوم اسم کلمه چې ده حرف جر چې پرې داخلي ده نو پوه شئ چې هغه څه دی؟ اسم دی. القلم فی الحقیبة. نو الحقیبه اسم دی ځکه چې حرف جر پرې داخل شو. یوه نقطه بل الاضافه هم کیدی شي. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. اسم بسم دا اسم چې دی په دې خو با داخل شو. بسم الله الرحمن الرحیم دا د اضافت جر دی. انشاءالله د اضافت جر هم بیل درس دی، دا به لولو. خو دغه نقطه به تاسې معلومولی شئ چې اسم هغه دی چې د جر حروف پرې داخل شي او اضافت سره مجرور کیدلی شي. یوه نښه یې دا ده. دوهمه نښه دا ده د اسم چې همیشه به تنوین اخلي: فتحتان، کسرتان، ضمتان. مثلا مسجدون، مسجدین، مسجدن. همیشه موږ سره اسم دا اخیستی شي. فعل کله هم لکه یذهبو فعل دی، یذهبو، یأکلو، یجلسو، دا ټول فعلونه دي. خو دې سره کم کله هم موږ فتحتان، کسرتان او ضمتان نشو راوستلی. مثلا موږ نشو ویلی یذهبون، یأکلون، یجلسن. نشو ویلی، غلط دی دا. ځکه چې قاعده موږ سره په نحوه کې دا ده چې تنوین په اسم داخلیږي. تنوین په اسم داخلیږي او په فعل کله هم نه داخلیږي. دویمه نښه دا ده. لومړی نښه دا وه د اسم چې الجر والاضافه قبلوي. دویمه نښه یې دا ده چې التنوین قبلوي. درېیمه نښه دا ده چې ادات النداء ورپسې راځي. ادات النداء هم بیل درس دی. خلاص دلته دا وایم چې آواز ورته کوی شي. مثلا احمد، یا احمد، ای احمده، یا خالد، یا حامد. دا آواز ورته کوی شي. د ندا آواز یا آواز قبلوي. مثلا یذهبو یا یذهبو نه وایو. اصلا د فعل سره د ندا حرف چې دی نه ښایي چې ولګېږي، غلط راځي په هره ژبه کې. نو د اسم درې نښې شوې. لومړی الجر والاضافه قبلوي، التنوین قبلوي، ادات النداء د آواز قبلوي چې موږ غږ کوو ورته. ادات المعرفه الف لام قبلوي. مثلا المسجد، البيت، الغرفة. مسجد، المسجد. بيت، البيت. غرفة، الغرفة. ما بل ورځ ویل چې یو نقطه ډیره مهمه ده، هغه ده چې تنوین، فتحتان، کسرتان، ضمتان او الف لام کله هم په یو اسم کې دواړه نشي جمع کېدلی. ګورئ مسجدون یا به مسجدون وي یا به المسجد وي.
یا به بیتون وي یا به البیت وي. دا امکان نه لري چې ته ووایې البیتون، نه. التنوین واللام لا یجتمعان فی کلمه واحده. تنوین او الف لام دواړه په یوه کلمه کې کله هم نشي یو ځای کېدلی. نو موږ د اسم درې نښې ولوستلې. لومړی الجر والاضافه قبلوي، دا مې شرح کړل. تنوین قبلوي، اواز قبلوي، نداء قبلوي، او الف لام د التعریف، الف لام التعریف قبلوي. راځو د اسم اقسام لولو. اقسام الاسم من حيث الجنس. اسم چې دی د جنس، ګورئ اسم تاته یو څوک وایي اسم څو قسمه دی؟ غلط سوال. اسم د جنس له مخې، اسم چې دی د جمع و مفردو د هغې له مخې اسم مختلف اقسام لري چې موږ او تاسې به ټول اقسام انشاءالله لولو. نننی اول درس کې چې دی اقسام الاسم من حيث الجنس لولو، چې د اسم اقسام د جنس له مخې څو دي. دا وګورئ، دا اول موږ سره دلته یو هلک ولاړ دی چې په خوله یې ډېره زیاته خندا ده، خندا یې تر غوږو رسېدلې ماشاءالله. نو اقسام الاسم من حيث الجنس، لومړی یو مذکر دی او بل مؤنث دی. انشاءالله په دې خو به پوهېږو سره. اسم د جنس له مخې ډېره مشهوره خبره ده، یو مؤنث دی او بل څه دی؟ مذکر. مذکر اسم کوم اسم دی؟ الاسم الدال على الذکور. هغه اسم، هغه نوم چې په نرتوب، په نارینتوب دلالت وکړي. لکه چې لکه رجل، سړی، مذکر اسم دی. خو مذکر په دوه قسمه لرو موږ. څو قسمه؟ دوه قسمه مذکر لرو. یو حقیقي مذکر دی او بل مجازي مذکر دی. ډیر اسانه دی او دا باید دقیق واورئ تاسې. حقیقي مذکر الاسم الذي له مؤنث من جنسه. حقیقي مذکر هغه مذکر دی چې جنسي مذکر او په خپل جنس کې د ځان لپاره مؤنث هم ولري. لکه رجل، سړی، په خپل جنس کې جنس څه دی د سړي؟ انسانیت، انسان دی که نه؟ او په خپل د انسانانو کې د خپل جنس نه څه شی لري؟ مؤنث لري. رجل امرأة، رجل سړی، امرأة ښځه. نو سړی په خپل جنس کې چې هغه انسانیت دی ځان لپاره ښځه لري، نو ځکه دا حقیقي مذکر دی. همداشان جمل، اوښ، دام حقیقي مذکر دی. ولی په خپل جنس کې، د اوښانو په جنس کې، د حیواناتو په جنس کې دغه جمل یا اوښ چې د ځان لپاره مؤنث لري، اوښه. جمل، اوښ، ناقة، اوښه یا ښځینه، نه پوهېږم همدا اوښه به ورته وایي. نو حقیقي مذکر هغه مذکر دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره څه ولري؟ جوړه ولري یا مؤنث ولري. دا څه حقیقي مذکر. ډېر اسانه دی مجازي مذکر. مجازي مذکر د دې ضد دی. هو الاسم الذي ليس له مذكر من جنسه. مجازي مذکر هغه مذکر دی چې خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه یا مؤنث ونه لري. لکه کتاب، کتاب مذکر اسم دی، خو آیا په خپل جنس کې د ځان لپاره مؤنث صیغه لري؟ نه. کتاب، کتاب، آیا ښځه کتاب لرو موږ؟ نه لرو. قلم مذکر اسم دی خو مجازي مذکر دی، حقیقي مذکر نه دی. ولې مجازي مذکر دی؟ ځکه چې په خپل جنس کې د دې لپاره مؤنث اسم نه لرو. مسجد، ښځه مسجد نه لرو موږ. مسجد مذکر اسم دی او په خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه نه لري، البته مؤنث جوړه، نو ځکه دا مجازي مذکر دی. نو انشاءالله چې حقیقي مذکر او مجازي مذکر به مو زده کړی وي. مذکر خو ټول پیژنئ. حقیقي مذکر هغه دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه یا مؤنث ولري، او مجازي مذکر هغه دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه یا مؤنث ونه لري، لکه دیوال، کتاب، قلم، مسجد. ورپسې انتقالیږو همغه درس دلته وګورئ، اوس جینۍ ولاړه ده. اقسام الاسم من حيث الجنس. د اسم اقسام د جنس له مخې اوس هماغه دی. هلته مذکر او دلته چې لولو مؤنث. المؤنث الاسم الدال على الذكور. الاسم الدال على الذكور هغه اسم دی
چې په نرتوب دلالت وکړي. لکه رجل، لکه څه شی؟ رجل. المؤنث هغه اسم دی، او دلته غلط شوی ما کنه، چې په ښځیتوب دلالت وکړي. وبخئ دا نرتوب نه دی، ښځیتوب دی. دا به زه بدل کړم، تاسې هم دا سهوه کې وانخلئ. المؤنث هغه اسم دی، دلته بیا مذکر و هغه تکرار شوی دی که نه. اوس اصلاح شو. نو المؤنث یا مؤنث هغه اسم دی چې په ښځیتوب دلالت وکړي، لکه امرأة، ښځه. اوس دا مؤنث اسم دی، ډېر معلوم دی، خو مؤنث کې هم د مذکر په شان چې حقیقي مذکر او مجازي مذکر هم لره، په مؤنث کې هم حقیقي مؤنث او مجازي مؤنث لرو. اما هغسې دی، هیڅ فرق نه کوي. حقیقي مؤنث الاسم الذي له مذکر من جنسه، هغه اسم چې په خپل جنس کې د ځان لپاره مذکر ولري، نو هغه څه دی؟ هغه حقیقي مؤنث دی. لکه امرأة، ښځه په خپل جنس کې د انسانیت په جنس کې د ځان لپاره مذکر اسم لري چې هغه رجل دی. همداشان ناقة مؤنث اسم دی او حقیقي مؤنث ولې دی؟ ځکه چې په خپل جنس کې د ځان لپاره مذکر چې هغه جمل دی، اوښ دی، هغه لري. مجازي مؤنث هغه مؤنث دی، هو الاسم الذي ليس له مؤنث من جنسه. دا ډول هغه مؤنث دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه یا مذکر ونه لري. لکه کراستون، کتابچه. کوم نره کتابچه موږ نه لرو، نو دا هغه مؤنث دی چې همداسې مؤنث وي. د انشاءالله د مؤنث علامات چې دي، د مذکر علامات چې دي، هغه به بیا هم لولو. خو دلته موږ صرف اسم په دوه قسمه وویشو چې مذکر و مؤنث. مذکر هم حقیقي و مجازي و، مؤنث هم حقیقي و مجازي دی. نو مجازي مؤنث هغه مؤنث دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره جوړه یا مذکر ونه لري. لکه کراستون، کتابچه. مسطرة، خطکش. غرفتون، کوټه، او داسې نور. نو دغه زموږ درسو په نحوی او صرف کې لومړی درسو. همداشان هغه ورونه او خویندې لیدونکي د عربي ژبې د زده کړې مینوال چې غواړي عربي له صفر نه شروع کړي، کولی شي زموږ درسونه همدلته په یوټیوب کې فالو کړي. د دې لپاره چې تاسې د یوټیوب درسونه فالو کړئ، دلته یوټیوب ته ورشئ. یوټیوب ته چې ورغلی، یوټیوب کې تاسو کولی شئ دلته یوټیوب سرچ باکس راځي. په سرچ باکس کې که چیرته زما کوم درس مخې ته درغی، که دلته ولیکئ العربیة بین یدیک په پښتو ژبه، نو هم درته درځي. خو که اصغر ASGHAR صلاح دا ولیکئ، انټر یې کوئ، نو تاسې ته به حتما زما درسونه مخې ته راشي چې هغه له صفر نه عربي ژبه زده کړه ده. تاسو کولی شئ ډایرکټ سبسکرایب ووهئ، یا دغه اصغر صلاح په نوم چې پښتو کې هم دی، انګلیش کې هم دی، په دې کلیک وکئ. کله مو چې په دې کلیک وکړل، زما د یوټیوب چینل به تاسې مخې ته درشي. لومړی کار دلته تاسې دا کولی شئ چې په سبسکرایب بټن باندې که چیرته دا سره وي کلیک پرې وکړئ، دا به سبسکرایب شي. که داسې خړه وه بیا کلیک پرې مه کوئ، تیار سبسکرایب دی او دغه نښه به کلیک کوئ، آل به یې کوئ. نو کله چې اوس تاسې سبسکرایب کړو، زما ټولې ویډیوګانې، ټول درسونه به تاسو ته درځي. که غواړئ چې منظم یې فالو کړئ، د هوم ویډیوګانو کې چې وګورئ، ټولې ویډیوګانې پرتې دي. څومره ویډیوګانې چې دي تقریبا 40 50 شپېته اویا دا به همداسې روانې وي. په منظم ډول تاسې کولی شئ پلی لیست ته لاړ شئ. په پلی لیست کې چې دی دلته چې دی د 8م صنف د عربي کتاب دی، د 9م صنف د عربي کتاب دی، د عربي ژبې زده کړه په پښتو کې دا کتاب العربیة بین یدیک دی. په دې چې کلیک وکئ، تاسې کولی شئ د صفر نه عربي دلته تعقیب کړئ. دلته وګورئ، لومړی درس دی، دویم درس دی، دریم درس دی. لومړی درس چې دی موږ علیکم نه او ټول شروع کړی دی. ابتدائي او الوحده هم انګلیش کې ورته کمیونیکیشن وایو. الاول لومړی تعارف لولو. تاسو دې سلامتیا وي، په تاسو دې سلام وي، وعلیکم السلام. خلیل ورته وایي په تاسو دې هم نوم خالد دی. نو په عربي کې چې دغه اسم سره یاری شي، هر نوم سره چې یاری شي، مطلب زما کتابون، کتاب، کتابي. نو دې ځنه تاسې دغه درسونه هم تعقیبولی شئ، فالو کولی شئ.
نو د نحوې او صرف لومړنی درس نن لومړی برخه یې وه. نو انشاءالله چې ټول درسونه به تاسې هم موږ سره تعقیب کوئ. کومه ستونزې په درس کې چې مشکلات و ستاسې نظریات کمنټونو ته سترګې په لار یم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.